سلامونه ملګرو څنګه چې تاسو خبر یې او کېدای شي که څوک نه خبر اوس په خبر شي چې مفتي سردار علي صاحب حقانی هغه په یو ټرافیک حادثه کې په درادم خیل کې نن د بده مرغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د هر انسان ژوند محترم او مقدم دی، خو بیا مفتي صاحب چونکې ډېر یو پیژندلی نوم و په ټول خیبر پښتونخوا کې، بلکې په ټولو پښتنو کې هغه د نامې خاوند جوړ شوی و. تېر 2-3 کاله کې چې کله هغه په یو کنټروورسي کې انوال و، یعنې هغه کرونا حوالې سره خبرې کړې وې او د مخصوص لب و لهجې دپاره بیا مشهور شو، د توجه یا هغه اټینشن به د خلکو راګرځوو. بیا بهرحال وخت په وخت باندې د هغه حوالې سره خبرې ما هم کړي دي، په دې خاطر چې مفتي صاحب د ډېرو خبرو سره یا د ځینې خبرو سره د خلکو یا د چا لږ د چا ډېر اختلاف و، اختلاف د هر چا حق و، خو بهرحال د مفتي صاحب ژوند په داسې وخت کې چې هغه بظاهره ښکارېده چې ډېر ځوان او د دومره عمر خاوند نه و، خو د هغه مرګ چې کوم دی نو دا یو انتهایي افسوسناکه خبره ده. لاس په دعا چې مولای له مینې مغفرت نصیب کی او پسماندگانو ته دی الله صبر جمیل ورکي، او نه صرف پسماندگان، دغه په پسماندگانو کې یقینا چې دغه د حلقه احباب نه علاوه دغه د فکر او د نظریې ملګري هم او دغه طالب علمان به هم شاملي. دغه ظاهر خبره ده دغه تعلق دی یو سیاسي مذهبي جماعت سره هم و، نو د پسماندگانو القب خامخه وسیع او زیاته وي، نو د هغې سره هم یو قسم د خواخوږۍ اظهار کوو. زما چونکې ما بیا در یادوم چې مفتي صاحب خدای دې وبخي کله ژوندی و او داسې معاملات راغلي وو چې د هغه سره زموږ اختلاف راغلی و، نو موږ د تنقید سره سره کله کله د ملنډې په شکل کې هم خبرې اترې کړې وې، او هغه چونکې یو سوشل میډیا باندې یو پاپولر او ښه خوی هم و، په دغه خبرو باندې ډېرو خبرو باندې هغه خفه کېده هم نه، یعنی شخصي کومه خبره په ځان نه اخسته. نو ما بالخصوص دغه د ذات یا دغه د شخصیت یا دغه د طرز کلام حوالې سره که کومه خبره کړې او دغه په ملګرو باندې هغه ته خو نه رسېدلي، هغه خو دنیا کې هم نشته، خو دغه په ملګرو باندې دغه په همخیال خلکو باندې که هغه بد لګېدلي، هغې دپاره هم بخښنه غواړم. خو موږ تاسو ټول په دې پوهېږو چې بنده ژوندی او نوم نشانې، نو بیا خامخا دغسې بلا ډېرې خبرې راځي که څه چې ځینې مناسبي ځینې نه وي. د مفتي صاحب سره دغه د فکر سره دغه د نظریې سره د سیاسي نظر سره به بلا ډېر اختلافونه زموږ هم وي او د نورو خلکو هم حق دی چې ولري، خو بهرحال دغه ژوند په داسې وخت کې او په داسې یوه حادثه کې تګ د یقینا د افسوس مقام دی او د خفګان ځای دی. نو بهرحال خپله خواخوږي او خپل خفګان او دعا د تعزیت دپاره چې مولای له مینې مغفرت نصیب کړي. همدې خبرې سره ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه.